تر څو پورې چې دې ریاست ماله زما جمهوري حق نه را کړی په تاسو کې که هر چا دې ریاست ته زنده باد وي په تاسو دې هم لعنت وي په دې ریاست دې هم لعنت وي. زموږ مسله امن چې دی دا مسله نه ده، زموږ مسله د واک ده. دا داسې ده ستا چې په سر دړي د دې به څه وجې دا ډیاګنوز چې چا لګولی دی چې زموږ مسله د امن ده دا غلطه ده. بیا زموږ د امن دویمه مسله هغه د دې ریاست د وارداتو مسله ده. دلته دا ریاست بې امني جوړه کړي، د هغې بې امنۍ د ختمولو دپاره دی باوردي خلک د ټینکونو او د جازونو سره راشي، بیا زما او ستا د وطن دا وسایل قبضه کړي. دا لنډه فارموله ده. په دې فارموله که ځان خلاصو د ریاست ته یوه خبره کوو، لنډه خبره کوو چې ریاسته ته به ماله په دې آیین کې لیکلی واک راکړې، او که دا واک نه راکړې په دې آیین کې چې دا لیکلی واک نه راکوي، کوم پښتون چې د ریاست ته زنده‌باد وایي بېغیرته دی. زما د وطن وسایل خو څه کې د هر سړی پې پوهه دی. دلته زموږ د ناظم صاحب د شهادت نه یې راواخله، بیا د دوی طریقه کار ته ګوره. زما نه زما جمهوري حق اخیستی دی. جمهوري حق په دا معنا چې په دې وطن کې دوی د اپریشن اعلان وکړ. د دې اپریشن د اعلان په خلاف دا ګلالي ځوانان په ولسي پاڅونونو راپاڅېدل، دا ګلالي ځوانان په هر ضلع کې راپاڅېدل. دلته د دې وطن منتخبو سیاسي نمایندګانو وویل چې موږ دا اپریشن نه غواړو. د دې وطن ټولو سیاسي پارټیانو دا اپریشن ریجکټ کړ. بیا په ډېره بې شرمۍ سره د خلکو د نبض معلومولو دپاره د کاټلنګ واقعه تاسو ته معلومه ده چې د دې ملک وزیر اعظم، د دې ملک وزیر دفاع، د دې ملک آرمي چیف ټویټ کوي او دلته زمونږ هغه شانه بشانه ورته لاسونه هم ټکوي. زه د پښتونخوا ملي پارټۍ د ورکر په حیثیت دا خبره کوم، د کوم پښتون د کور بېعزتي چې کېږي، چې د هغه بچي وژلی کېږي، هغه د خپلو بچو سره د قاتل سره ودرېږي، د هغه نه بل بې غیرته نشته. خبره بالکل را لنډوم، دلته هېڅوک نه دی معاف. دلته د پی ټي ایم د بندیانو خبرې وشولې. ډاکټر صمد علي وزیر یو پوټی کرپشن په دا انسان نشته. دا انسان چې کور ته رسېدلی نه واپس جیل ته تللی. خو موږ دا خبره کوله چې دا علي وزیر خو نیشنلیست دی. له دې وطن که په چا ښه لګي او که بده لګي زه به رښتیا وایم. د خیبر پښتونخوا ولس د زړه اخلاص عمران خان له ووټ ورکړی، هغه په جیل کې پروت دی. ولې؟ تر څو پورې چې دې ریاست ماله زما جمهوري حق نه یې را کړی، په تاسو کې که هر چا دې ریاست ته زنده باد وي په تاسو دې هم لعنت وي، په دې ریاست دې هم لعنت وي. د خدای په امان.